زکه ټوپک ساتم نو وخت دی ته جوړ کړی یم دلته منځونه خلک نه کوي خو ځان ساتي پروازه دا منظر که چا ولید ځان به مړ کي ماشومه لور مې په خندا ده او زه ساه ورکوم خدای بخښلی شهید ګیلمن وزیر صاحب دغه شعرونه د هغوی روح ته ډالۍ کومه په کلي کور کې د جرګې او د لار یو سړی وي خبرې ډېر سړي کوي خو د کار یو سړی وي هغوی چې خپل عمارتونه په اسمان ګډول زما ځوانانو په حجرو کې هجړاګان ګډول پروا زما به داسې کام له خپلواکۍ وخته چې پاړو یې پیرو او پیرانو یې ماران ګډول او پښتنو ټول عمر بې ځایه غیرتونه کړي دوی په وړه خبره مرګ کوي خو لار نه کوي که څه غلطۍ مو په منځونو کې وي ومه بخا دلته خاون پروردګاره خلک لوږه وهي پروا زموږ د کلمې د لاندې ژوند کوو خو اکثر په مونږ کې دینداره خلک لوږه وهي مونږ څومره مدرسې او کالجونه کړل آباد خو دلته د کتاب کیسه لا هغه شان دی ده پرواز خلکو ته اوس هم ګودرونه یادوي د دې خانه خراب کیسه لا هغه شان دی ده پرواز زه هغه ځوانانو له کتاب غواړم چې څوک په سپیو کې مصروف دي او څوک چرګان ساتي بسم الله الرحمن الرحیم ټوله کتین کې تا السلام علیکم قدرمن موجود یو اتحاد پرواز صاحب سره چې ډیره زبردست شاعري دو ډیر درین شخصیت ته ډیر د خوږه الفاظ چشتان دا او د ځچنن د سره کیم مونستای سټ شو دا دغه پس منظر تلش کی تاسو چې دا د زلبرنو سره تعلق لري دوا سرکوري ټیچرون وی یو ورځ د موبایل شروع غي او د ډیر زیات خواش کوم مخبل لشکري ریسرچ په کوم مختلف سوشل میډیا پلیټ فارم باندې مدای او کوته به حقیقت ته شوم کتب د الفاظ د سندي چې پاسه کتره دای نشي دغه زوینا په د شرطاک د سره مرکه کټ کول سپیشل د توسه د خاطر راغلاین امید ده چې توسه د مرکه مر سره ټولو وروي وړم به خوري رضایت مننه میزبان صاحب تاسو دا ملګرو تاسو چې وی چې ذکر کړی نو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ چې راغلی دومره لرې سفر مو کړی دی تر ما خپل مینه خپل احساس را رسولې ډیره زیات زندگی متعلق ارته وغوا زندگی څنګه تیرې څه حالات ژوند خو شکر دې ډیر ښه روان دی د الله رحم دی او زه اکثر چې ما نه څوک تاسو کې د ژوند په حواله نو د رحمان بابا دا شعر ورته زوی ما اکثر چې په هر حال شکر بهتر دی چې بدتر نشي لا نو بس چې هر څنګه شکر دی بیره ډیر خطرېږي د الله رحم دی بالکل ما خو تقریبا چې تر دې دمه پرایویټ ډیوټي کوله په اسلام آباد کې د دې نمخ کې مې اف سی کې ډیوټي کړې ده صحیح نیکسټ مې بیا کانټاکټ پولیس کې کړی او بیا مې چې کوم ده پرایویټ ډیوټي کول اوس مې اراده ده ان شاء الله چې بهر لاړ شم صحیح نو ترتیب مې جوړ کړی او بس سمبلګرو مینه نو کوشش مې چې بهر لاړ شم ولې چې په یوازې ځان په پاکستان کې ساتل ډېر ګران دي او نو ان شاء الله چې اراده مې ده بهر صحیح الله پاک ته په هر میدان کامیاب لره پرواز صاحب میر همیشه ودلی چې شهر سړی چې کیمیا تنهایی پسند وي بالکل همداسې ده د کې شک نشته یوازیتوب اکثر حساس خلک صرف شاعر نه هر حساس سړی یوازیتوب ډېر خوښي چې هغه د نور انسانانو لري وي نو د سکون وي او د شاعر هم دا پہچان دی چې تنهایی نو وړومبه خو تاسو د سیمې چې څومره اوریدونکي تاسو ذکر وکړل ته یقین وکړم موږ ډېر خفه کیږو په دغه حالاتو باندې چې سره روان دي او ستونزې تاسو مخې ته راځي زه ګورم د تاسو خصوصي توګه دغه د بنو وزیرستان د ډېر تکړه ملګري زما سره رابطې کوي چې هغه په هر لیول باندې کوالیفاید وي او د هغې باوجود هم داسې خلک چې هغه د ستونزو یا د مسلو حقدار نه دي خو د خلکو ورته جوړې کړي دي نو په دغه غم کې چې کوم دی په دغه لړ کې موږ تاسو سره ولاړ هم یو شریک هم یو او خفه هم یو په دې باندې نو هغه درد او دکھ موږ ته هم را رسي نو موږ به خپل ټکو کې اظهار کوو او تاسو به د مایک تلاره کوي چې د چا څومره اوس رسي نو شیرونه وایم دغه ټول ملګرو په نوم باندې هغوی سکولونو کې د نوي ژوند نقشه ښودله هغوی سکولونو کې د نوي ژوند ډرامه ښودله هغوی سکولونو کې د نوي ژوند ډرامه ښودله او ما بچی ته د راتلونکي جنگ نقشه ښودله
ما ورلېږلو ماشومانو کې یو هم رانغی چې هغو خلکو ورته کومه کلمه ښودله. ما به د شعر په اجازه کې ځوانان بیا بیا تړل، خو هغه پیر به ورته خپله وظیفه ښودله. بچی د خان و تربیت ورله ملا کړی و، په زه یې د دین یې له منبر خپله حجره ښودله. ما به بازار کې ورته بیا بیا وی چې څه دی خوښ دی، زما بچي به ما ته بیا بیا تمانچه ښودله. مزبان صاحب دا هغه ترجماني زه کوم، زه وایم چې زموږ ماشومان په کم ماحول کې رالویږي او څه ویني، نو دا شعر د دغه ماحول یا د دغه حالاتو ترجمان دی. ما به بازار کې ورته بیا بیا وی چې څه دی خوښ دی، زما بچي به ما ته بیا بیا تمانچه ښودله. د دې وطن سپینو مرغو به چې مستی کوله، پروازه دوی به ورته زر خپله پنجره ښودله. د خوښې د شاعر خبره که وشي دا خو لوی سوال دی، ولې چې د دې جواب زه وایم چې په یو شاعر باندې دا بې انصافي ده چې یو سړی ورکړي، په خصوصي توګه په پښتو ژبه کې، ځکه چې زما د خوښې یا زما انتخاب چې کوم دی زما خپله مورنۍ ژبه ده پښتو، او په دې کې چې څومره هم ښه شاعران دي نو دا ټول زما انتخاب دی. هغه چې دلته د بدنامو خلکو ځان ساتي، دغه سړی هیرا منډۍ کې دلالان ساتي. ځکه ټوپک ساتم نو وخت دی ته جوړ کړی یم، دلته منځونه خلک نه کوي خو ځان ساتي. یو ملاقات نه پس مې ټول وجود دردونه کوي، دا خلک ولې په لستوڼو کې ماران ساتي. دا چې د نورو عزتونو سره لوبې کوي، هغه سړی په خپله ځان له نوکران ساتي. پروازه زه هغه ځوانانو له کتاب غواړم چې څوک په سپیو کې مصروف دی او څوک چرګان ساتي. د سوال او د جواب کیسه لا هغه شان دی، دا زما او د جناب کیسه لا هغه شان دی. دا مونږ څومره مدرسې او کالجونه کړل آباد، خو دلته د کتاب کیسه لا هغه شان دی. دا پرواز خلکو ته اوس هم ګودرونه یادوي، د دې خانه خراب کیسه لا هغه شان دی. دا پرواز صاحب تو یو شاعر دی دا چې هغوی چې خپل عمارتونه په اسمان ګرځول، نو مول چې کاغه د مشکتین کتاب ضرور هغوی چې خپل عمارتونه په اسمان ګډول، زما ځوانانو په حجرو کې هجړاګان ګډول. پرواز ما به داسې کام له خپلواکي وخته چې پاړو پیرو او پیرانو عماران ګډول. او دغه شعرونه تاسو ذکر وکړه، خدای بخښلی شهید ګیلمن وزیر صاحب، نو دغه شعرونه د هغوی روح ته ډالۍ کوم چې زما خپل ډېر خوښ شعرونه دي. په کلي کور کې د جرګې او د لار یو سړی وي، خبرې ډېر سړي کوي خو د کار یو سړی وي. په خاندان کې ترې زامن او لمسي ډېر پاتې شي، خو چې ځای نیسي د نیکه یا د پلار یو سړی وي. حجره کې 200 کسان وي په یو کلي کې، خو چې ورسره وي د خبرو اختیار یو سړی وي. جومات کې هر سړی په بل پسې کتار جوړوي، خو د دې ټولو کتارونو سردار یو سړی وي. یو مداري وي او ټول خارې تماشې له راشي، ګنې په منځ کې یو نولې وي، یو مار یو سړی وي. مونږ د خلکو په شان ځان له نه ګرځو، خو چرته په سلو کې زمونږ د معیار یو سړی وي. ورسره تلل مو مجبوري ده، ګنې ښه پوهېږو چې یا به 2 سړي وي او یا به په لار یو سړی وي. د یو سړي په سر د ډېرو خلکو کار روان وي، دکان له ډېر خلک راځي، دکاندار یو سړی وي. کسور د زړه وي او په درد ټول وجود خفه وي، عذاب ټول کلی تېروي، ګناهګار یو سړی وي. حجر اسود پروازه هر یو کاڼی نشي کېدی، سرونه ډېر وي خو لایق د داستار یو سړی وي. ټول شاعري چې کومه ده خو موږ ډېر زیاته خوښوي. خو موږ یو بل ملګری ده جاوید ملنګ صاحب چې شاعري یې دی اورېدلې، نو په موقع باندې په پردیس کې ده. تاسو جاوید ملنګ صاحب ذکر وکړو، بالکل ملاقات خو ورسره نه دی شوی، خو زه بګې اورم ماشاءالله. د هغو انداز ډېر ښه دی او ډېر ښه شعر لیکي. تاسو یې ذکر وکړو، نو دغه شعرونه د هغوی په نوم باندې راغلي ستا د یاد بلا ده او زه ساه ورکوم، شپه د نری نری هوا ده او زه ساه ورکوم. واده ور یاده ده رادرومي خو خبره نه ده، هغه سنگار کوي لګیا ده او زه ساه ورکوم. ټول پتنګان هم سوځېدلي دي د شمع خوا کې، او شمع هم لکه زما ده او زه ساه ورکوم. یو څوک بچوله د یو څو ورځو روټۍ راکوي، څه عجیبه غوندې سودا ده او زه ساه ورکوم.
مازن کدن کې سر راپورته کې دا شور د څه دی چا ویل دا د هغې ورا ده او زه ساه ورکوم پروازه دا منظر که چا ولي د ځان به مړ کي ماشومه لور مې په خندا ده او زه ساه ورکوم الفاظ انتخاب کول شه د سیک لوستر سره وړي تعاون در سره کوي بالکل زه خو خپل استاد لرم زموږ د سیمې دی زموږ د کام دی عمر زمان عمر ملا ګوري نو هغه ما سره ډېره خواري کړې ده تر ډېره حده او په داسې حالاتو کې چې په هغه وخت کې دومره سهولیات هم نه وو او په هغه وخت کې چې کوم دی ما ته هغه لارې سمې کړي دي چې د کومو ضرورت و هلن کې د هغې نه ډېرې زه په هغه وخت کې پوه کړی یم چې زما عمر ډېر کم و خو ما ته چې کوم څومره څه هم زده کړي دي نو د هغې په نسبت باندې ډېر زیات و نو بالکل د دې نه بغیر خو کېږي نه خوشحال بابا وایي چې یو تر بله زده کوي د دنیا دود چې شاګرد نشي استاد نشي سړی دغه یو دوه شعرونه ویم او بیا ورپسې یو غزل ویم په خصوصي توګه ستاسو ده اوس هم ډېر خلک په منبر او په خطبه ودرېږي خو نه څوک هغسې اذان کوي نه شپه ودرېږي زه هره ورځ په یو شهید خاورې ورواړومه او چې واپس راځم نو بله جنازه ودرېږي بل ډیوه وم او تا هوا ته وسپارلم څه په اسانه دی د شپې بلا ته وسپارلم ما خو هم پوهه که چې ستا نه پس په زه څه کوم ته خو به ژوند وکړې خو زه دې چا ته وسپارلم ته خپلو دواړو خویندو ښکلې ناوې جوړه کړې او زه خپلو دواړو فرښتو الله ته وسپارلم پرواز چې تا پسې نشه نه کوم څه به کوم تا خو د خپله لاسه دې ګناه ته وسپارلم خبرو کې پښتنې یو داسې اوس جوړ شوی چې هغه حالات دنیا ته مخې ته راوړی چې هغه کې مطلب میږ غوندې سړی یې په الفاظ یې نشي بیانوی الفاظ چې کیمر ټیلاوی دا څرنګه انتخاب کړ ډېره ښه تپوس دی دا داسې ده مزبان صاحب چې هر کله یو څیز په فطرت کې وي د انسان نو هغه بیا خپله ښکاره کېږي که څوک غواړي او که نه غواړي او زه داسې وم چې شعر یا د شاعرۍ سره شوق چې کوم دی دا زما په فطرت کې و زه ډېر ماشوم وم چې زما خو دومره وس نه و یا دومره عبور زما په ځان نه و چې زه شعر ولیکم یا د میدان ته راشم خو ما به شاعران ډېر اورېدل ډېرو مشاعرو کې مې ناسته کړې د خپل وس مطابق چې څومره نږدې زموږ د مشرانو ټولنې وې په هغې کې مې ناستې کړې دي او تاسو د لفظونو ذکر وکړو نو دا خو بس د خدای ورکړی ده زه د خپل وس مطابق کوشش کوم چې داسې ټکي راوړم چې که یو سړی د خپل خور سره د خپل مور سره په کور کې هم ناست وي نو چې زما شعر په ډاډه زړه باندې اوري نو زه د خپل وس مطابق داسې کوشش کوم دا هغه الفاظ دي د اتحاد صاحب چې هغه کې مې زده وکړل او مې دوی ته تر اوسه دی د شعر شاعري شوی داسې ټکه داسې جمله داسې الفاظ توسته مخې ته نشي دیره چې ته د فیملی سره بچیانو ماشومانو سره د شاعري انشار ودی تعالی خو راشي ښه تیاره خلک لوږه وهي ته خو خپل خوب کې باداره خلک لوږه وهي مونږ ته رارسي که نه مونږ ځکه ښه خلک یو که خلک خولې لګوي یاره خلک لوږه وهي تاله خو هره ورځ د وړو بلها ټرکونه راځي نو بیا په تا کې ولې ښاره خلک لوږه وهي که څه غلطۍ مو په منځونو کې وي ومه بخا دلته خاون پروردګاره خلک لوږه وهي خانجي خو هسې هم د کور نه په موټر کې وځي سړک په بمو له سرکاره خلک لوږه وهي زبردست پروا زموږ د کلمې د لاندې ژوند کوو خو اکثر په مونږ کې دیندار خلک لوګه وي پرواز صاحب شاعري نه د مولوی میر چې دا ډېر سنجیده ټایپ یې سنجیده مزاج انسان یې ته څه واقعیا څه کیسه خوند در سره شوې ډېره ښه پوښتنه ده او دا سوالونه زما نه ډېرو ملګري کوي په پرسنل باندې هم وړومبی خو داسې ده میزبان صاحب چې مونږ له چې کوم دی هغه د خندا مقام اوس نه دی چې مونږ وخاندو یا مثال زه په داسې ماحول کې پاتې کېږم چې دلته ما ته هغه فرصت نه میلاویږي زه هغه کیفیت ته راشم چې زه وخاندم یا مثال شعر ته داسې خبرې راوړم چې زه صرف او صرف په جام او په جانان پسې ګرځم او ما دې چې کوم دی پښتانه دلته ما ته په وینو کې لت پت پراته وي نو سنجیدګي ټوله راځي هم د دې خبرو نه چې کله سړی د هر څه محسوسوي او دا چې کوم دی په ده باندې بیا اپلای کېږي هلن کې زه د دې څیزونو نه په خصوصي توګه پښتنو ته چې کوم زیان رسي د دې نه زه ډېر زیات متاثره کېږم ډېر بې حده په دوه ډول باندې یو چې کوم دی زموږ ځوانان ضایع کېږي
او بل زمونږ پښتنې خویندې چې کومې سرتوري کېږي تاسو به ګورئ نن سبا د ټیک ټاک چې کوم دی مونږ ته ډېره استفاده هم راکړه خو په دویم مخ کې که مونږ وګورو نو پښتنې خویندې زه ډېرې ګورم چې هغه داسې حرکات کوي چې بالکل د کتلو نه وي نو په دې وجه باندې دغه هر څه زه محسوسوم او بس ریزلټ یې تاسو ګورئ چې زه کوشش هم کوم د خپل وس مطابق چې زه ملګرو سره هغه رویه اختیار کړم چې څوک داسې ډېر هغه نه شي چې بس دی خو چې کوم دی بیخي سیریس یې څه وایي نه خو بیا هم زما هغه کېږي داسې څه حالات دي چې په ما باندې ښکاره کېږي او دویمه خبره که د احساساتو شي یا د بیا به هم زه دغه سنجیده کیفیت اظهار وکړم ما مختلف شعرونه په دې ډول باندې شته چې اوس ما ته دغه یادېږي چې زه د بندي مرغانو ژبه زده کول غواړم ما ته بازار کې د پنجرو نه اوازونه کوي نو تر دغه حده پورې ځان څه محسوسوم دا جنۍ ژوند ته پرېږدئ دا پړی په اور اوسېږئ دا د سنگار عمر دی دا خو د بنګړو لاس دی دا د زردارو نجونو رنګ رنګ میکاپونه وینئ د دې نه شاته هم د خوارو جنکو لاس دی دغه نور شعرونه چې مزدور د بچو غم کې د بنګلې نه لاندې ګیر شو یو لا شو د خپلې جنازې نه لاندې ګیر شو د لسو کسو کار مې په یو ورځ یوازې وکړ تصویر د زلزله کې د کوټې نه لاندې ګیر شو یو یار زما د ډېر صبر اخرم په خیمان که یو مار د یوې لویې قافلې نه لاندې ګیر شو دمونه د مارانو به ختل په انسانانو یو خار د یو پاړو د اجازې نه لاندې ګیر شو پروازه ځنې ځنې هوښیاران راته رایاد شول په سیند کې یو ماهي د خپلې خولې نه لاندې ګیر شو حکیم ټیچرونه د وجه چې زه د زوی ته راغلی وم تی ډېر زیات خوښولی د هغې که زوی چې نوم واخیسته شي بیا به ډېره ښه خبره ضرور ماسټر یوسف زمان سسټي دا په نمبر 3 سکول شه ټیچر دا جی ماسټر یوسف زمان او هغه بل سړی کا ذکر وکړو کني وکړو خواهس د سیمې د مخ شهید شو دا ماسټر ثبت الله خان او معلوم کسونه دلوسا دنیا نه سفر کړه خو تو یې پاش مخورت نصیب کی او ډیره مننه دغه دوړه زه دا خبره کوم میزبان صاحب چې هم په تاسو خلکو او هم په دې اورېدونکو باندې تاسو چې شا نوم واخیسته دغسې څومره چې زموږ ملګري دي نو زه ډاډه د دې ملګرو په ښه نظر او په حوصله یم هلن کې یوازې هېڅ هم نه کېږي خو دغسې پښتانه ملګري شاته د ځان پسې لرو او اولاد یې وکړي چې تل تر تله راپسې وي چې موږ ته حوصله افزایي راکوي او هغې لارې ته مو جوړوي چې په کومه باندې تلل پکار وي نو ډېره مننه د دغه ټولو ملګرو دغه شعرونه د ماسټر یوسف زمان په نوم باندې هغو ته ډالۍ باغونه راته جوړ د محبت کې او بیا ورک شي څه خلک موږ د ځان سره عادت کې او بیا ورک شي بابا دا پښتانه ولې د امن په ارمان دي بچي دوی سرونه راوچت کې او بیا ورک شي یو ډمې ویل څوک مې هم د حال پوښتنه نه کړي بس هر سړی پوره خپل ضرورت کې او بیا ورک شي پرواز څه په چل مو تر دوزخه پورې بوځي دنیا راته څه ورځو له جنت کې او بیا ورک شي پرواز صاحب ډېر وسیع سوچ او ډېر حساس طبیعت ملک یې در ته وشل د میشتو صاحب په وطن په د پښتنې څه وشل څه راغونډي څه ورکېږي او څه رنګې حال یې څه ده میزبان صاحب داسې ده چې د ټولو نه اول خو شکر دی خدای موږ ته هغه صلاحیتونه راوښلي دي او هغه اعزاز زه وایم چې د دنیا په مخ باندې د پښتنو په شان خلک نشته که د هر اړخ نه یې ګورئ د هر طرف نه یې ګورئ زه چې تر څومره حده پورې پښتانه سټډي کوم نو شکر الحمدلله چې داسې خلک نشته خو بس صرف وجه دا ده چې موږ ځان نه دی پیژندلی تر دې دمه زموږ تکړه تکړه خلک چې کوم دی هغه په داسې لارو باندې لاړ شي یا د داسې خبرو ښکار شي چې د غر عمره سړی وي خو د وړې خبرې د وجې هغه داسې راپرېوځي چې بیا ورسره خپله هم علاج نه وي او دا ټولې زموږ وجه دغه ده چې موږ ځان نه دی پیژندلی هلن کې پښتون د هر طرف نه که وګورئ نو دی پوره دی خو بس ځان پیژندل دي او تر څو به موږ د نورو خلکو پسې ګرځو تر څو به موږ د نورو صفتونه کوو تر څو به موږ د بل چې کوم دی د څیزونو صفتونه کوو باید چې دا صلاحیتونه خپله په موږ کې شته به صرف چې راښکاره شي نو زه وایم چې دا به غورې ما درته نه وی چې بیا سترګې زما کار نه کوي څوک په کمزورو خلکو دومره انتظار نه کوي خلکو پر ډېره خواري وکړه چې عادت یې کړي هو دلته یو سپی په انسانانو اعتبار نه کوي
خلکو پر ډېره خواري وکړه چې عادت یې کړي خو دلته یې اوس په انسانانو اعتبار نه کوي او زما چې ټوکو ته زړه کېږي نو مین تنګوم ما اورېدلي دي چې دا خلک هزار نه کوي ته دومره لرې یې چې منځ کې ډېر ملکونه راځي زړه داسې ژاړي چې بیخي هم یوه لار نه کوي او پښتنو ټول عمر بې ځایه غیرتونه کړي پښتنو ټول عمر بې ځایه غیرتونه کړي دوی په وړه خبره مرګ کوي خو لار نه کوي پروازه ښکلی باران وشي هوا ولګېږي خو د پنجرې مرغۍ د خدای د یاد شغار نه کوي پرواز صاحب تو چې د کوم الفاظ ټلوي چیرې داسې خوندې مخې ته درته راغلي چې د خپل شعر د وجې ته د تنقید شکار جوړ شو وی چونکې زنه شاعري ټول ډېره ژوره تنقید خو بالکل تنقید خو کوي او شته داسې خلک چې زه وایم چې هغه ناصر دوی تنقید ته دي نو داسې کېږي او بیا چې کوم دی اکثر زما شعرونه ډېر داسې دي چې زه زما شعرونه په مذهبي حواله باندې ډېر لیکل ما کړي دي او کوشش هم کوم د خپل وس مطابق نو خلک خو تنقید کوي خو زه د دې کیمرې د مخه دوی ته دا خبره کوم چې وړومبی کم از کم زما سره دوی رافته کوي او که زه لاجوابه کېږم نو بېشکه دي بیا تنقید کوي صحیح نه بیا امونده پر وویل په تو چېرې چونکې میډیا یې څه پرې لیدلي نه دي دا نه راخو چې کوم یې هغه دی په دغه ډېر خو تو الفاظ چې کوم وي د هغې انتخاب کول دا د هر سړي د وس چار نه ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ